بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ تاسو د وینډوز 10 انسټالیشن زده کوو. د وینډوز 10 انسټالیشن لپاره به تاسو خپل د وینډوز چې کومه سی ډي یا بوټیبل یو اس بي ډرایو یا فلش ډرایو اماده کړی وي، تیار کړی وي، هغه به ورواچوئ، کمپیوټر به ریسټارټ کړئ. څنګه چې ریسټارټ کړئ نو تاسو به ووایئ F12 بټن په ډېر کمپیوټرونو کې او د نورو مربوطه کمپیوټرونو به تاسو مربوطه بټن یې ورسره ووایئ، لکه F12 F2 او ډیلیټ، همدارقم اسکیپ د ځینې کمپیوټر وي چې هغه هم کله ووایئ. که چېرته بوټیبل یو اس بي ډرایو یا فلش ډرایو مو راچولی وي نو هغه به انتخاب کړئ، انټر به کړئ. که سی ډي مو راچولی یا ډي وي ډي راچولی، سی ډي ډي وي ډي به انتخاب کړئ، انټر به کړئ. د هغه نه وروسته به تاسو ته راشي دا سکرین. Press any key to boot from USB یا press any key to boot from CD. نو په دې وخت کې به تاسو د کمپیوټر د کیبورډ چې هر یو بټن یو به ووایئ. د هغه نه وروسته به تاسو ته بیا راشي دغه سکرین. لوډینګ فایلز به لیکلي، دا به لږ څه وخت ونیسي. د هغه نه وروسته به تاسو ته راشي دغه سکرین، دا به هم لږ څه وخت ونیسي او ډېر ژر به بدل شي په دې سکرین باندې. دې نه وروسته به تاسو په نیکسټ بټن باندې په دې سکرین کې کلیک کړئ او په دې سکرین کې به په انسټال ناو بټن باندې کلیک کړئ. بیا به دلته دغه سکرین چې دا به هم لږ وخت ونیسي. سټارټینګ سیټ اپ از سټارټینګ او دې نه پس به تاسو ته راشي دغه سکرین. په دې سکرین کې به تاسو که چېرته د مایکروسافټ کمپنۍ نه وینډوز اخیستی وي، هغه کې به هغه کوډ وي، دا به یو کوډ درکړی وي، هغه به دلته ولیکئ په دې باکس کې، ټکس باکس کې. که چېرته نه وي نو سکیپ به یې کړئ. په هغه وینډوز 8 کې هم دغه سکیپ بټن هلته که نه ښکارېده نو سکیپ به یې کړئ. هلته هم ځکه چې ته اکټیویشن کوډ نه لرې چې سکیپ دې که ځکه مثال غواړي چې وروسته بیا دا کوډ ورکړي نو هغه به انتخاب کړي سکیپ، او که وي درسره نو کوډ به ورکړي او دغه نه مخکې چې کوم نیکسټ بټن و دغه بټن د چې کوم نیکسټ بټن د په دې باندې بیا کلیک او په دې سکرین کې به تاسو دا چک باکس به فعال کړئ او نیکسټ به یې کړئ. او په دې سکرین کې به تاسو کسټم انسټال وینډوز اونلی ایډوانسډ دې باندې به کلیک کړئ او په دې سکرین کې به تاسو خپل چې کوم سی ډرایو دا به ډیلیټ کړئ او په هغه کې به بیا چې ډیلیټ هم کړئ پارټیشن به پکې جوړ کړئ او په هغه کې به بیا وینډوز انسټالوئ. نو په دې کې چې کوم دا اول ډرایو چې دا چې په جی بي کې سایز ده هغه دغه اول یو ته دا به انتخاب کړئ او ډیلیټ بټن به ووایئ، اوکې به کړئ. بیا به دلته ورسره ولیکئ انالوکیټډ سپیس، لکه څنګه چې دې ته لیکلی دی یا دې ته لیکلی ده. نو چې انالوکیټډ سپیس چې کله ولیکئ هغه به انتخاب کړئ، نیو باندې به کلیک کړئ او انټر به یې کړئ. څومره سایز چې ته ورکړئ هغه سایز به ورکړئ، اوکې به یې کړئ. نو تاسو ډرایو به دلته جوړ شي، هغه به انتخاب کړئ او نیکسټ بټن باندې به کلیک کړئ. څنګه دی چې نیکسټ بټن باندې کلیک کړئ نو دې سکرین کې تاسو ګورئ چې 3-4-5 اپشن دي. کاپینګ وینډوز فایلز دا چې کله کاپي کړي بیا به دې سره ټیک مارک راسي. بیا د هغه نه وروسته ګیټینګ فایلز ریډي فار انسټالیشن دا به دا فیصدي چې کوم د 100 سلنه ته رسیږي. د هغه نه وروسته به دلته بیا یو ټیک مارک راځي. په دې وخت کې کیدای شي یو وارې دوه وارې ستا کمپیوټر ریسټارټ هم سي او د هغه نه وروسته به بیا دلته مطلب د استعمالوونکي د یوزر کار نشته چې په دې ځای کې تاسو کوم بټن وغیره وایي، دا هر څه په اتومات ډول کېږي او له دې نه وروسته بیا تاسو ته راځي دغه سکرین. او بیا په دې کې چې کوم دا د سکرین شاټ چې کوم کمپیوټر موږ راخیستی دي په هغه کې وینډوز 7 هم ستا 10 کې انسټال نو تاسو بټن انتخاب کړئ. که چېرته یو وینډوز کې تاسو ډیلیټ کړي وي لکه څنګه چې ما هلته پارټیشن درته ډیلیټ کړي پارټیشن نو بیا به سی ډرایو چې د ډیلیټ کړي به دغه اپشن نه ورکوي، ډایرکټ به وینډوز 10 انتخابېږي. انټر د پروډکټ کی، د پروډکټ کی د نه غواړي ځکه چې هلته موږ تاسو ورنه کړله، د اکټیویشن کوډ هم ورنه کړه. زه ته یم چې نه ده بیا وروسته موږ وکړو د ډو دیس لیټر دی باندې به کلیک او په دې سکرین کې به یوز ایکسپریس سیټینګز دی باندې به کلیک او دا به لږ وخت ونیسي دا سکرین. د هغه نه وروسته به درته راشي دا سکرین. دلته د یو یوزر اکاونټ خپل نوم به دلته ولیکئ، پاسورډ یې که اوس ورکوئ اوس یې ورته ولیکه، که اوس یې نه ورکوئ نو بیا به وروسته هم ته پاسورډ ورکولی شي. دلته به دې نوم ولیکئ او نیکسټ به یې کړئ. چې نیکسټ دې که د هغه نه وروسته ته راځي وي آر سیټینګ تھنګز اپ فار یو، ته به لږ وخت ونیسي او د دې نه وروسته به ته راشي دا سکرین. دس وونټ ټیک لانګ. نو دې نه پس به سیټینګ اپ یور اپس او بیا به ته راشي د وینډوز 10 ډیسکټاپ. نو په دې سره دغه چې کوم وینډوز انسټالیشن او د 10 دا وشه نو تاسو ولیدل چې د وینډوز
7 8 او 10 دغه په انسټالیشنز کې ډیر زیات فرق نه و تقریبا ټول یو رقم بغیر له یو نیم اپشن نه چې هغه کې بدل دي پکې